تاسې ته وایم موږ له ادرس نه اوس زه څومره وخت مخکې یو غټ سړی و شیخ و ما ته ویلي وي په دې نصاب کې ډېر کفریات شته په مکتبو د پوهنتون ما هلته یو 2 مثاله ما ته ووایه و یو مثال یې زه چې درته ووایم وایي د جاذبیت مسله وه همدغه مسله یې ما طالبانو ورونو دلته په ساینس کې یوه نظریه ده هغوی داسې وایي دغه لمر څه ده ټوله دنیا لمر نه ده طالبانو پورته دنیا کې ډېر نور لمرونه شته تر دې لمره ډېر غټ دي د موږ شمسي نظام ښیو په ټوله دنیا بحث نه کوو دغه لمر او د دې هغه سیارې چې له دې نه تاویږي او 40 سپوږمۍ یوه سپوږمۍ خو تنا د موږ ده فکر کوم چې د مریخ د طالبانو که د کوم بلې سیارې 14 سپوږمۍ لري طالبانو شپه چې سي 14 سپوږمۍ په سر ولاړي داسې سیارې شته لمر او د سیارې مریخ زحل بلوتو نیپتون دغه سیارې چې له د لمر نه حرکت کوي او سپوږمیګانې چې د سیارو نه حرکت کوي کانتا رتقا یو وخت کې طالبانو یو وې سره داسې یوه نظریه ده په ساینس کې چا چې مکتب ویلی هغوی ته معلومات شته یو علمي نظریه ده دا هغه نظریه ده چې زه یم وایم طالبانو زه هم د دې قایل یم دا نظریه ده په دې نظریه کې داسې وایي بیا دې کې یو انفجار رامنځته شو د دې انفجار دپاره څو عوامل ذکر کوي تاسې چا چې مکتب ویلی هغوی ته معلومات شته هغې کې یوه نظریه داسې ده چې دې سره نږدې یوه بله سیاره تېرېدله هغې جاذبیت ډېر و دا پسې ورووتل خو یوه نوعه انفجار پکې راغی نو لمر په خپل جې باندې پاتې شو دا نورې سیارې دلته په حرکت باندې راغلل او دا ډېره علمي نظریه ده په علم د فلکیاتو کې نو ده ما ته ویلي چې دا نظریه د کوپر نظریه ده زه یې تاسو ته وایم طالبانو نو ما ورته ویلي چې دا د کوپر نظریه نه ده مولانا صاحب وي څنګه د کوپر نظریه نه ده ما ورته ویلي که دا د کوپر نظریې د موږ د مدرسو په نصاب کې 2 کتابونه بیا هم له مدرسې نه لرې له دې نه لرې کوئ لکه څوک لکه التبیان فی علوم القرآن چې دا د وړې دورې په نصاب کې شته که نه بعضې نصابونو کې د علامه صابوني کتاب د دې کتاب یو عنوان ده چی شی العلمیه په نامه باندې هلته یو عنوان ده پکې اولینی موضوع همدغه موضوع ده دې ته وحدة الکون وایي وحدة الکون له دغه آیات یې ورته استدلال کړی ده کانتا رتقا ففتقناهما دا مځکه او اسمانونه مخکې یو ول ففتقناهما الله وایي موږ انفجار پکې رامنځته یو مل دویم دا ده هیئة الصغرا هیئة الکبرا هیئة الوسطا له دیوبند نه رانیولې د پاکستان او د موږ د افغانستان په دیني مدارسو کې دا کتاب هیئة الصغرا او د موسی خان بازي رحمهم الله دغه کتابونه دي دغه په کتابونو کې دا نظریه شته ده او دا نظریه نن ټول اسلامي امت علماو منلې نظریه ده نو طالبانو عین لږ حالت سره چې د علم او د دین په مابین کې ټکر راغی طالبانو ورونو ټول نصرانیت له چا نه ووته له دین نه ووته وی تاسې له علم سره څنګه ورانه کوئ علم خلک ښه مني طالبانو نو وایي دا څنګه دین ده چې له علم سره ټکر کوي نو دا خلک له چا ووتل پنډکیانو ته دین ورپرېښود طالبانو ورونو ټول ملحدین سول زه وایم طالبانو ورونو که تاسې ویده پاتې سئ له دې علومو سره په دې علومو کې څېړنې ونه کوي طالبانو ګورئ راتلونکی نسل به د موږ هم همداسې سي تاسې اوس طالبانو ورونو تاسې خو یو هغه چې هلمندی خپل هلمند کې خلک ویني روزګانۍ لوګرۍ تاسې طالبانو هغه مسلمانان چې هغه له افغانستان نه وتلي انسانان د افغانستان کې نه دي غرب اروپا کې اوسېږي نو هغوی چې دغه خبر واوري چې قرآن کې دا شی نسته دین کې دا شی نسته هغه علمي نظریې چې ټوله دنیا منلي دي نو هغه وایي چې دا څنګه دین ده چې دا علمي نظریې نه مني نو طالبانو هغه انسانان هم ځان ته همدغه لاره مختاري چې نور له چا نه وځي نن چې تاسې که په دې فکر وکئ ډېر انسانان چې ملحدین سوي دي د اسلام د دین نه وتلي خیر د طالبانو انټرنیټي دنیا سره تاسې په دې فکر وکئ لږ زر د ټولو علماو خبر مه منئ په دې باندې فکر وکئ چې د افغانستان کې په پښتنو کې اوس ملحدین ورځ تر بلې نه ډېرېږي د الحاد باعث یې څه شی ده ولې ملحدین کېږي له دین نه وځي باعث یې دا ده چې مولا له ادرسه داسې ورته ویل کېږي لکه هلته د کلیسا له ادرسه ورته ویل کېدل چې دین له علم سره ټکر ده دین
له یو غټ ادرس نه داسې خبر راوځي چې علم مباح دی. دغه علوم چې عصري علوم دي دا مباح دي، خو هېڅ اهمیت نشته ورته. شته ورته؟ نو چې مباح سو طالبانو نو ویلو نه مساوي شو، نو خو د اهمیت قایل نه سولې. نو هغه د علم داسې منلی طالبانو، هغه چا چې په دې علم کې تخصص کړی، نو هغه د علم ډېر کلک منلی دی پر، ځکه هغه یې پېژني چې دا څومره ګټې امت ته رسېږي. نو هغه طالبانو داسې فکر کوي، هغه انسان داسې فکر کوي چې دا څنګه دین ده، هغه ته خو د دین په اړه نور معلومات شته ده نه. هغه وایي ځکه هغه ټول علم هغه علم کې وخت تېر کړی ده. نو هغه چې ته ورته وایې چې دا علم دین ورته هېڅ اهمیت نه ورکوي، چې اهمیت نه ورکوي نو دی هغه علم باندې یقین راوستلی، ځکه هغه علم کې د تحقیق کړی. نو چې ته ورته وایې چې دین دې ته اهمیت نه ده ورکړی، نو دی وایي چې دا څنګه دین ده چې د علم ته اهمیت نه ورکوي، دا خو ډېر اهمیت لري. او ته چې نور هم ورته وایې چې نه هېڅ اهمیت نه لري، مباح غوندې ده. نو طالبانو بس ذاتي پوه سي چې ولا لکه چې د دین او د علم په مابین کې څوک تضاد. نو هغه وایي چې د علم خو ما ته قناعت را کړی ده، نو دا دین دی بس د څو ملایانو ته ورپاتې وي، زه له دین نه ووتلم. دا بعیده مه بلئ طالبانو ورونو چې انسانان ورځ تر بلې نه د الحاد طرف ته روانېږي، علت به علما ګرځي. نه پوهېږم چې تاسې ما په خبر پوه شولې که نه شولې. یو مجلس ته چا دعوت کړی، ډېر پوهان را جمعول دي مجلس ته. اخره ورځ باندې چې زه ورغلم دې مجلس ته، ما اوس هم په یاد دي د یو غټ پوهنتون استاز ما ته ویلي وي، حماسي صاحب که ته نن نه وې راغلی ما به زه وایي نو دا مې اوس رانه ویر ده چې همدغه د علم د میکانیک استاز وي، ټول عمر به ما بیا په پوهنتون کې درس نه ویلی. زه ویلي تاسې علماو دومره له خپل علم نه بېزاره کړل. هغه استادان ولګوره، تاسې طالبانو ورونو خپل ځانونو ته مغروران یئ چې یو چا 50 کاله په کیمیا کې تیر کړي وي، ګوره هغه ته ډېر وفادار ده. ګوره تا د منطقو چې غیبت سړی وکړي څنګه به در باندې لګېږي، تا چې د نحوې څوک غیبت درته وکړي څنګه به در باندې لګېږي. نو هغوی خپل علومو کې وخت تېر کړی، په طب کې، په فزیک کې، په کیمیا کې، په مثلثاتو کې، په جغرافیه کې، په تاریخ کې وخت تېر کړی. نو چې ته راجګ سې هغه ته وایې چې د تا علم د اسلام له ادرسه هېڅ اهمیت نه لري، نو هغه داسې فکر کوي چې د دین او د علم په منځ کې ټکر ده. نو چې ټکر سو هغه د خپل شی منلی ده. ګورئ بیا به راتلونکي کې دا خطر پیدا سي چې به اخر کې همدغه انسانان موږ ته داسې وایي چې یاره ملایانو دا دین د تاسې در پاتې موږ علم ته لاړو، نو ملحدین سولو. لکه همدا قصه عین له چا سره پیښه سوې. تاسو ته کتاب وګورئ، د الله په خاطر دا ما چې تاسو ته کتاب ملایانو تاسې خامخا وګورئ، تاسو ته به بیا پته ولګېږي چې نصرانیت د دین خلکو ولې کلیسا پرېښودله او چېرته روان سول الحاد ته. علت یې څوک سو؟ خپله کلیسا سوله.